نن ماپښین چې کوم له غړیان نه پستنګ یو د کلیو مخ ته چې فرزانو پټرول تریکو چې موږ وزانو ته ورونو ورچو که چیرې سرکار زموږ د اسانو ګاډیان نه کېرایله هغه ته اوس مخستن د جرګې په شکل کې اجاو او ورسره مفتي اخلاص یو څه داسې نور ملګري ورلو چې تاسو دغه هړتال مات کړئ که چیرې ستاسو مطالبه سبا لا نه بل سبا نه ومنل سول ستاسو د اسیانو ګاډیان نه سویله بیا موږ ستاسو ملګري یو ستاسو سره کښېنو راځئ د دوی دغه خبرې به هم تاسو واورئ او ویډیو پیغام مخ ته شیر کړئ د دې چې کوم هړتال و هغه یې اوس مات کړئ بل سباستی تواری نکی درتی نسو سٹارٹ ورونه اول د واره زدر لرادم دا مفتی صاحب لره دا مشت لراغلی دا جرګه ګرد د لراجه پردازه وایي سره کښینی سبا نه بل سبا کلس بجولس مجری نه واوشته ورور تیز موارتی بس مشتر په دې ځای کې کښینی بیا اول د واره مشت سره کښینو مولوی صاحب ته څه وایي مټو مولوی صاحب د جرګې موږ ما یو خبره واوري موږ وسم د جرګې سره الله صاحب سره د دې د مجلس سوي دي وموږ ته دا وکیل راکړی دی چې وروره سبا موږ اډر کوو بل سبا دې یله کوو نن مې یله کول د طالبانو سره د دې څه مجلس و هغه د حکومتو په دغه باندې نو موږ ورته ته وایي چې ځان مه په تکلیف کوئ قرار د هړتال ختم کړئ زموږ د اسانو ذمهواري به تا اخلي زه دی وایم که چیرې دی خدای ناخواسته اوس خو دا دې کلیر دی کنې اوس به دی بیا هم ټلیفون میلاو کېده دا کرنل خدای موږ ته پر خوله باندې که چیرې دی نه د صدق کوله موږ ته ملګري بس خلاص احترام لرو نه دی ډیر ستې د ګور د احترام لرو ګور کوم جواب ورکړی دی دا کمر کړی چې ولای نه لسکشن استمزه په خپل سره کښېنستم نه د سره ولته جنجال په بغاوت تعالی وسم راغلی استاد لنګوټي خور ودار هر څه احترام لرو سبا نه بل سبا که زموږ لړۍ نه شویله سبا موږ درو بل سبا را باسه سيدي بس ستې مجلس خلاص شي دا ترازو ستې مجلس چیرې تعالی صاحب سره زه خپل درځم دا خپل وای درځم دا تعالی صاحب درځي الته یو خبره او چې نو اوس پیدا مسله او دا کله اوس پیدا بس سيدي اذا موږ زموږ فرصه معنا را برابر د معلوماتو د فارز مشاکر څنګه ریفیج در سره پالو کی